زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. سړی دکان ته ننوت. دکاندار نه یې وپوښتل کیلې په څو دي؟ په 12 افغانۍ. او مڼې په څو دي؟ 10 افغانۍ. په دې وخت کې یوه ښځه دکان ته راغله او ویې ویل 1 درجن کیلې غواړم، په څو دي؟ دکاندار وویل 3 افغانۍ. او مڼې کیلو په 2 افغانۍ دي. ښځې الحمدلله وویل. مخکیني سړي په ډېره غوسه دکاندار ته وکتل. وړاندې له دې چې څه ووایي دکاندار ورته سترګه ووهله چې غږ ونه کړي. ښځې توکي واخیستل او په خوښۍ خوښۍ یې دا خبره تکراروله او له دکانه ووته. یا الله شکر دی، زما اولادونه به په دې میوې زیات خوشحاله شي. د ښځې تر تګ وروسته دکاندار لومړي سړي ته وکتل او ویې ویل الله شاهد دی، ما تا ته هیڅ فریب نه دی درکړی. دا ښځه د 4 یتیمو ماشومانو مور ده. له هیڅ چا هیڅ ډول مرسته نه غواړي. ما څو ځلې کوښښ کړی مګر هر ځل ناکام شوی یم. اوس له دې طریقې کار اخلم چې کله راشي نو نرخ ورته دومره ښکته وایم چې د دې وس ورباندې ورسیږي. زه غواړم چې دا ښځه پرې همداسې قایمه پاتې شي، داسې احساس کړي چې زه له الله پرته هیڅ چاته احتیاجه نه یم. دا کار زه د الله لپاره کوم او د هغه د رضا او خوښۍ غوښتونکی یم. دکاندار زیاته کړه دا ښځه په اونۍ کې 1 ځل راځي. الله شاهد دی چې هغه ورځ مې تر نورو ورځو 2 برابره سودا کوم. د سړي په سترګو کې اوښکې راغلې. ور وړاندې شو. د دکاندار تندی یې مچ کړ او ویې ویل په الله قسم، د خلکو د اړتیا پوره کولو په خوند هغه څوک پوهیږي چې خوند یې کتلی وي.